زه له هر افغان سره بحث کولی شم، اما هغه څوک چې په افغانستان کې د بلوچانو جګړه فساد بولي، د افغانستان په اړه زه دې سوال لرم چې د مقاومتیانو جګړه فساد ده که نه ده؟ جنرال صاحب دا نن چېرته هر سړی دلته د حمزه په خلاف پاڅېږي او هغه کار کوي چې هغه موضوع ډول زه ده نه دلته ګورئ، موږ باید یو ورځ زده کړو چې خپل اختلافات سره سره یو بل سره مینه محبت وکړو، خپل اختلافات سره بالکل کوو، خو هغه څوک چې د پاکستان په پوځ کې کار کړی ده هرګز نه منم. د پاکستان په پوځ او لیوي کې کار کړی ده هرګز. زه شواهد لرم. نه کولی شم نوروز صاحب محترم د دغې برنامې د مخته تګ دپاره دلته حمزه جانان تقریبا داسې دی چې هغه چې کوم بحثونه لري هغه د طالبان دغه فلحال چې کوم نظام دی د دې په وړاندې د خپل نیوکې لري، خپل بحثونه لري. مبین صاحب غواړي چې د دې دفاع وکړي. دلته په فلحال موږ حمزه صاحب ته اجازه ورکو، دغه شته خلک به سره کینو د افغانستان په شته حاکمیت او په نظام به وکړو. هرګز هغه چا سره بحث نه کوم چې پاکستانی تر افغان بهتر افغان هغه سره زه بحث نه کوم. هغه به بیا زه لایف جوړ کړم، ما سره به بحث وکړي. ننګیال صاحب هم راسي، تاسو به هم راشئ. د نوروز په لایف کې زه دا بحث چا سره نه کوم. طالبانو نماینده نه یم، نه خلاف نه طرفدار یم. کېدای شي زه په دومره انتقاد وکړم چې د ما نه بغیر بل چا به دومره کړی نه په میډیا کې په داخل کې کوم شیان ښه دي ښه مې ورته ویلي، کوم شیان بد دي بد مې ورته ویلي دي. نوروز صاحب د پاکستان د فوج ویان ته اجازه نه ورکوم چې ځان په افغانانو کې تیر کړي. زه شواهد لرم. چې ته شواهد لرې ته کولی شې چې په لرم لاړ شه لیوي لیکن دلته یې مه ښکاره کوه. دلته نه ښکاره کوم. زه شواهد لرم او چیلنج ورکوم که چا رد کړل زه برنامه پرېږدم بیا د لایف خپرونې توبه هم باسم. چیلنج جوړوم په لوی رب مو سپارم. السلام علیکم. ننګیال صاحب تانم خدای په امان. سلام علیکم. مننه. خیر.